د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. ژورلید ته راغلاست. د واشنگټن پوسټ په قول ډونالد ټرمپ یو ویډیو چې پاغه کې ښکاری الوتکه څوک غواړي چې هدف ونیسي بمباردي کې، لیکن دې ته منتظر دي چې هغه د کور نه وځي. کله چې د کور نه وځي نو بیا دغه نه وروسته دی اشتل کیږي. ډونالد ټرمپ سی آی ای ته ویلي دي چې ولې ورته انتظار کوي، په هغه کور کې باید په نښه شي. کور چې طبعا هلته ماشومان پکې دي، ښځې پکې دي او ملکي کسان پکې دي. نو دا د امریکا د رئیس جمهور خبره ده، د یو امریکایي اخبار په قول باندې دا خبره ویل کیږي. تر اوسه پورې اکثره بحثونه کې کله چې ملکي خلک په نښه کېدل دغه دلایل ورکول چې یا صحوا یا اشتباه شوی دا یا څنګه کېږي، لیکن د ډونالد ټرمپ د خبرې نه ښکاري چې اصلا د دې خبرې پروا دی نه کوي چې د دوی په حمله کې څوک وژل کیږي، څوک نه وژل کیږي، ملکی خلک وژل کیږي که ترورستان وژل کیږي. نو کدا د پالیسۍ برخه وي د دې اغیز به څنګه وي. سمه د مخکې څو ورځې مخکې په قندوز کې چې کومه پیښه وشوله او دغه ته ورته نورې پیښې، نو بیا خو ښکاري مو همدغسې چې د پالیسۍ برخه وي. په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی حبیب الله جانبدار سیاست شنونکی او جنرال صاحب عتیق الله امرخیل او ښاغلی زبیر شفیقي هم زموږ مېلمه دی، کېدای شي تشریف راوړي. تشریف راغی نو موږ سره به یو ځای شي. ستړي به شئ، په خیر راغلی. جنرال صاحب که بحث دغه نه شروع کړو چې نظامي قوانینو کې، په نړیوالو قوانینو کې کله چې حمله کیږي او هغه هم هوایي حمله کیږي، ډونالد ټرمپ په دې باندې ناراض او خفګان ښکاره کړی، قرشوی چې ولې تاسو حمله نه کوئ، ولې ګورئ یو څوک چې د دې هدف دی. ویل کېږي دغه سوریې کې دغه ویډیو چې ده د سوریې ده، د هر ځای چې ده، لیکن دا خو د پالیسۍ خبره ده. کور کې دی یو څوک، دی ورته صبر کوي چې د کور نه وځي، او ډونالد ټرمپ وایي چې ولې ورته ګورئ چې د کور نه وځي. دا څه رقم خبره ښکاري تاسو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زواک صاحب تاسو ته، مغرور جانبدار صاحب ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د تلویزیون ډېرو محترمو لیدونکو ته سلامونه او ښه شپه ورته غواړم. زه فکر کوم چې ټرمپ که لږ شاته تللی وی او د امریکایانو هغه څه چې په افغانستان کې کړي دي چې هغه نه په نظامي قوانینو کې شته نه د بشر په حقوقو کې شته، هغه که په یاد راوړي نو فکر کوم چې که دا ټول لجاجت دی وکړه د هغه په اندازه به نه وي لکه په عزیزآباد شینډن کې چې دوی بمبارد وکړه 2500 کسه چې هلته راغلي وو واده ته، هغه یې پکې مړه کړه، ولې نتیجه یې چې شوه. همدغسې په نورو ځایو کې هم زموږ اردو یې هم بمبارد کړی دی، کلي هم بمبارد کړي دي، شفاخانه بمبارد کړي ده، بالکل شفاخانه هم بمبارد کړي ده، مسجدونه بمبارد کړي دي، مسجدونه په سپیو لټولي، کورونه حتی داسې شرایط راغلي چې په کور ته امریکایي ورننوتلی ده او ښځې ناستې نارینه یې لوڅ کړی ده او هغه یې معاینه کړی. دا ټول شیان په افغانستان باندې کړي دي، خو ورځ تر بلې پورې مخالفین د دولت افغانستان زیات کړي، کم کړي نه دي. دی په اصل کې په دغه کې جرمنی دی، خو هغه زه فکر کوم چې په دغسې حرکاتو لکه داسې شروع کړي، اخر به دی هم لکه هغه د مشر چې دغه ته یې ویلي و خپل یاور ته چې اوس نو په ما باندې تیل واچوه چې ومې سوځوي دا بېته. زه وایم د آینده به لیدم او نو همدا آینده به زه فکر کوم چې همداسې وي، ځکه چې لجاجت کول یا د انسانانو په مقابل کې داسې حرکات کول. جنرال صاحب څوک به ځان سوځوي؟ تاسو مخکې ویلې چې ډېر وحشیانه هغه بریچ و د عزیزآباد و، یعنی دا ډونالد ټرمپ یوازې نه دی، د بش د وخت نه چې دغه وضعیت روان دی چې په ملکی خلکو باندې بمباري کیږي، دا په افغانستان کې هم کیږي، په عراق کې هم کېدله، په سوریه کې هم کیږي، او چرته چې امریکا ته دغه رقم وحشتونه کیږي. نو
تاسو ویل د دې هدف د دې نتیجه څه ده؟ مخالفتونه زیات شول. دا فقط د بشر د ژوند په مقابل کې د دې بې اعتنایي ده او کنه غواړي چې د جګړې ادامه پیدا کړي. جګړې ته انګیزه یعنی پالیسي برخه ده او که د دې د بیرحمۍ او د انسان په مقابل کې د بې پروایي برخه ده. تاسو ګورئ که دا ټول د دوی بېرحمي ته ووایي، یو وخت کې زه ډېر لاځوان وم، په شینډن کې وم، یوه جغرافیه ما ولوستې وه د امریکایانو په باره کې چې دوی به له افریقا نه دا تورپوستان نیول، هغه هم په چنګک به یې نیول، بیا به یې هغه په کښتیو کې قفسونه یې جوړ کړي وو چې سر په سر به یې اچول په دې رقم باندې، بیا به هغه انتقالول امریکا ته، څه به په لارې مړه کېده، یو تعداد به ژوندي ورسېده چې دوی به دا ځنګلونه او دا چېرته چې دغه ازغي وو، چېرته چې دا شاړې مځکې وې، دا یې پرې جوړولې. د دوی ظلمونه په تاریخ کې معلوم دي، دا اوسني نه دي. اوسني چې راغلي لږ زره مدرن ظلمونه دي. هغه وخت کې دغه وحشت د دوی د سیاست بلکې یوه برخه ده. درست. نو زما خبره تماما نه شوه. زما مطلب په دې کې چې ترامپ باید شاته لږ کتلي وای چې دا شیان ټول په افغانستان کې تجربه سوي دي او اوس د افغانستان خلک هم پوه سوي دي. هر فرد د افغانستان نه چې تاسو نن پوښتنه وکړئ چې په میډیا کې څه کې په ډاګه درته وایي چې امریکایان د افغانستان د وژلو دپاره راغلي دي. بالکل به د خلکو نه پوښتنه وکړئ، تاسو ته وایي، حتی په میډیا کې هم براله وایي، پټه هم نه وایي. او له دې نه معلومېږي چې دا حقیقت هم لري. ځکه اول خو ګورئ په نظامي لحاظ باندې یو شی په تعلیم نامو کې هم دا نوشته سوي دي چې تاسو به له چا سره جګړه کوئ چې هغه تاسو سره جګړه کوي، وسلې په لاس کې مخامخ تاسو سره جګړه کوي، ته حق د دې نه لري. همدا کنوانسیون د بین المللي هم ده، د حقوق بشر هم ده. هغه څوک چې تاسو سره جګړه نه کوي، وسله نه لري، ته د هغه حق د وژلو نه لري. ولې دوی کوم شي ته اعتنا کړې ده په دا ټول ژوند کې، تاسو وګورئ کوم شي ته اعتنا کړې ده. ولې هر وخت چې دوی چېرته تللي کوم ظلمونه یې چې له لاسه سوي هغه یې ټول کړي دي، خو دوی د افغانان صحیح پېژندلي نه دي. داسې فکر وکړئ، ما درته ویلې چې کتاب په یاد یې هغه کتاب دی دغه کې هم نوشتلي د اسپانتا صاحب چې هغه وخت خپله ملا عمر یو خط ولېږه دغه ته د قرضي صاحب ته ورته ویلي چې موږ د تاسې زموږ امارات ختم ده او تاسو موږ پیژنو په رسمیت باندې تاسو حکومت. ولې دوی برخلاف د دې چې هغه خلک یې پرې نه ښودل، له کورو یې راویسته ګوانتانامو. نو اساسي خبره هم دا ده چې آیا هدف هم دا نه وي. په دې وروسته بحث کوو، داسې نه چې یوازې د بېرحمۍ خبره نه وي، یوازې د قساوت خبره نه وي چې د دوی د سیاست یوه برخه د خپلو اهدافو لاسته راوړلو دپاره د هر رنګ ظلم لکه راغلي، لیک د پالیسۍ یوه برخه وي. یوه خبره زه بل هم کوم که اجازه وي، تاسې د عبدالسلام ضعیف چې اوس هم شته، تاسو به د هغه کتاب د ګوانتانامو انځور په نامه لوستی، حتما به هم لوستی. هغو دې ویلې کله به چې امریکایان موږ ته په قهر سو، اوبه به یې هم نه راکولې، حتی تشناب د بجلۍ تشناب به یې راباندې بند کړې او کاغذ به یې هم نه راکوو. موږ مجبور وو چې دغه خپل پاک په لاس باندې بیا په همغه لاس به یې موږ ته وچه ډوډۍ راکوله چې په همغه لاس یې واخله. دا د وحشت او هغه د ظلم یعنې د دوی پالیسي دغسې شی ده چې تاسو په یو مملکت کې وحشت وکړئ، خلک مړه کوئ، خلک له بینې سي، اقتصاد یې ضعیف. نو بیا نتایج چې دي په دې وروسته خبرې کوو. ګران لیدونکو، خوشبختانه شفیقي صاحب هم تشریف راوړو. شفیقي صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. جانبدار صاحب، دغه موضوع یو امریکایي اخبار افشا کړې ده. یو امریکایي اخبار دا لیکي چې ټرمپ په دې وایي چې ولې صبر کوي چې د فامیل نه وځي، یو هدف او هغه په نښه کوي. یعنی باید دا پروا ونه ساتل شي چې هغه سره بې ګناه خلک وژل کېږي، ماشومان وژل کېږي په فامیل باندې. یو امریکایي اخبار ولې دا خبره افشا کوي؟ څه هدف لري؟ څه پیغام رسوي؟ څه قصه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ځواک صاحب او ډېر معزز زموږ مشر ته پوهان صاحب عتیق الله خان ته، همداسې شفیقي صاحب ته سلام او احترام او درنو لیدونکو ته د تلویزیون. تاسو پوهېږئ چې دغسې موضوعاتو ته موږ باید له څو زاویو نه وګورو. یو دا چې په
شخصي لحاظ یو فرد د کومې سایکولوژي خاوند ده، آیا د خپل مزاج دا ډول ده چې د ټولو قوانینو خلاف او په دغه یو لوړ مقام کې دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې کوي؟ دا یوه مسله ده. د بل طرفه د ځینو نظامونو چې په تیر کې دغه سوه چې هغه د منفعت پر بنسټ باندې سیاستونه عیار وه، نه په انساني او بشري ارزښتونو باندې، هغه رژیمونه به دا ډول اعمال ترسره کول. او له بل پلوه که موږ دا ووینو چې د قوانینو نقطې نظره، د قوانینو له نقطې نظره خو په امریکا کې داسې یو قانون دوی نه لري چې دا ډول دریځ د دوی غوره کا او د هغه قانون حکم دا واوسي چې دوی د انسان وژنې دپاره اقدامات وکړي. برعکس د امریکې قوانین تر کوم ځایه چې په مطبوعاتو کې ښکاره شوي دي او موږ معلومات لرو، نو هغه د ډیموکراتیکو اصولو سره په انطباق کې دي. نو دې ته داسې ویلی شو چې پیام به یې څه وي؟ ستاسو پوښتنه دا وه. زما پوښتنه دا ده، هغه خو مخکې بحث وکړو او نور هم پرې بحث کوو چې د دې نتایج به څه وي، هدف څه دی د دغه رقمکار د ملکي خلکو د وژنې. لیکن د یو امریکایي اخبار د خوا نه د دې خبرې د افشا کولو هدف څه دی؟ ولې یعنی دا خو یو خبره و چې د امریکا رئیس جمهور خلاف د ټولو قوانینو دغسې یو خبره کوي، لیکن د امریکا یو اخبار دغه افشا کوي. دا دوه انګیزې لرلی شي. یو خو په داخل کې ټرمپ ډېر مخالفین هم لري چې د هغې د اشتباهاتو د تبلیغولو لپاره حتی په سی ان ان کې هم ډېر دا مسایل مطرح کېږي. خو هر انسان لفظي اشتباه هم لري او کله کله په سیاستونو کې هم غلطۍ وي، ولې ځینې مخالفین بیا د دې نه ډېره لویه مسله جوړوي. ولې؟ لیکن یو مسله بل هم کېدی شي چې دوی په دې ترتیب سره غواړي چې خپل دښمنان گویا وویروي او داسې وښیي چې دوی د خپلو منافعو دپاره اصلا په جنګ کې هغه جنګي اصول هم نه پیژني، قوانینو په داسې حال کې چې تاسو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درېیمه ماده وګورئ، هلته وایي چې ژوند، ازادي او مسؤلیت د هر انسان حق ده. نو په دغه ماده په مغایرت کې او دا ډول څرګندونې د داسې د هیواد مشر چې هغه د دې دعوه لري چې بشري حقونو ته ګویا اعتنا کوي. او جنرال صاحب چې ویلې د افریقایانو د شکار او د قاچاق نه نیولې په هیروشیما د اتم بم د استعمال پورې د امریکا تاریخ ټول جنایت تاریخ دی. نو دا داسې که موږ بیا ما خبره ده د امریکا د سیاست یوه برخه ده. بیا او ځواک صاحب داسې ده چې بیا د توماس هابس خبرې ته باید مراجعه وکړو. هغه انګریزی فیلسوف دا وایي چې انسانان یو د بل په مقابل کې د داړونکو لیوانو حیثیت لري، خو دا خو د تیرو قرونو او د تیرو پیړیو خبرې دي. ولې په دغه یویشتمه پیړۍ کې او په دغه مدنیت کې چې په دې نړۍ کې موږ ګورو د مطبوعاتو په ازادۍ کې چې دا ډول څرګندونې کېږي، دا د تعصب ځای دی. ځکه چې بشر خو اوس ډېرې لاسته راوړنې هم لري او ټول عمر خو دا نه ده چې موږ د وحشتونو په تعبیر او په توصیف کې مصروف اوسو. اصلا هغه انساني بشري او دیني ارزښتونه چې په کلونو باندې دلته شکل موندلی او د انسانانو په ذهن کې د قدر وړ دي، د هغو ارزښتونو نه رعایتول یا په سپکه ورته کتل یا د انساني ژوند ډېر عادي او بتي ګڼل، دا د تعصب نه بغیر موږ دې ته بله څه ویلی شو. ولیکن یوه خبره بل هم ده چې دا وایي دغه افشا کونه د دې معنا هم لري چې مترقي قوتونو، عدالت غوښتونکو قوتونو او په ازادۍ مینو انسانانو رابیدار سي، راویښ سي او د دغه نړیوال نظم چې کوم ظالمانه امریکا وپېژني، یعنی دا خلک باید متحد سي او تر څو چې متحد نسي حقوق، ازادي او هغه بشري ارزښتونه دا په خواهش سره نه دفاع کېدای شي تر څو چې یو انسجام رامنځته نشي. صحیح. شفیقي صاحب، دا د یو داړونکي حیوان د هغه باطن د خواهش خبره ده چې ولې صبر کوي چې فامیل نه راوځي، خو سره د فامیل ولې، او که د امریکا د پالیسۍ خبره ده. تاسو ته څه ښکاري ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نیوز درنو لیدونکو ته او د بحث ګډونوالو مېلمنو تاسو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. اول په ناوخته راتګ معذرت غواړم. پوښتنې په باب هم ځواب هم ځواک صاحب امریکا
د نړۍ یوازینی لوی ځواک ځان بولي او واقعیت هم دا دی چې نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي او نظامي ځواک دی او دغسې لوی ځواک خصلتونه هم دغه شی دي. په تاریخ کې تاسو وګورئ د ابرقدرتونو د لویو ځواکونو د هغې خصلت هم دغه شی دی چې نور انسانان، نور خلق، د دنیا نور منابع او منافع دا ټول د ځان لپاره بولي او د ځان نه پرته، د خپلو خلقو نه پرته، د خپل ولس نه پرته نور خلق ورته نیمګړي، کمزوري، ټیټ، د وژلو، د بربادولو مستحق ښکارېږي. تاسو وګورئ دا د 19مې پیړۍ د تاریخ چې اروپا، افریقا یې لاندې کړي، آسیایي هېوادونه یې لاندې کړي، دا ټول یې دوی وایي موږ ځو دغه غیر مهذب خلقو ته تهذیب ورښیو، څوک چې بیخي د اصلاح وړ نه وي هغه یې منځه وړو. د استعمار ښکېلاک نظریه یې هم دغه شی ده. یعنی دا د ټرمپ یا د امریکا نه بلکې د استعمار خصوصیت ده. بیخي همدغسې دی. اوس امریکا د یوه لوی ځواک په حیث ډېر د وخته ډېر پخوا هغه څه چې موږ د امریکا په نامه یو څه شی چې پېژندل، یو وخت د دوو لویو ځواکونو ترمنځ امریکا په اصطلاح د دیموکراسۍ او د بشر د حقوقو او په اصطلاح د آزاد اقتصاد او د آزاد بازار او د څه دغسې شعارونه یې درلودل، د هغو علمبردار ښکارېده. په مقابل کې پخوانی شوروي د استبداد او د په اصطلاح د بندو دروازو سیاست او د دننه ډېر افراطي په اصطلاح د حکومت تسلط چې ملت یې محکوم و. خو کله چې امریکا د نړۍ د یوازیني ځواک په حیث تبارز کوي د 1991 کال نه راوروسته، امریکا په یوه بله بڼه ورو ورو دنیا ته ځان ورښیي. د عراق لاندې کول، د افغانستان او بیا په دغو څو کلونو کې د لیبیا، سوریې او عراق او افغانستان لوټه کېدل، دغو ډېر لوی مدنیت او تمدن خاورې کېدل، همدغسې ښارونه په میلیونونو کسان وژل کېدل، په لکونو په میلیونونو دغسې د بد برخلیک سره مخامخ کېدل. دا ښایي چې یوه شعوري داسې لوبه وه چې امریکا دغه ځایونه خراب کړل، ډېر اهداف یې پکې په هدف و. یو یې دغه جملې نه همدا و چې آینده رقیبان هم ترې وډار کړي. پروسه کال چې په اچین کوم لوی بم استعمال شو، مرستیال ولسمشر یې چې ویل چې دا کوریا ته پیغام دی، معنی یې همدغه وه. دا چې نه اوس ټرمپ وایي چې بیرون ته د راوتو انتظار یې ولې کوئ، ولې په مغه ځای نه وژنئ، ولې حمله په کور کې نه پې کوئ. معنی یې همدا ده چې دوی ته کور، کلی، ښار، وسلوال، بې وسلې، وړوکی، ماشوم، ښځه، دا ټول هدف دي. نو بیا د قندوز کې چې څه وشول او یا مخکې چې څه شوي عین شاعري زه دا اشتباه، سهوه، بله خبره نه ده، د همدې پالیسۍ برخه ده. تنها یوه پېښه نه ده چې سړی ووایي. دا کله چې تېر کال د جنوري په 20 ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په حیث دنده اشغال کړه، کمې ورځې وروسته اول اقدام همدا و چې په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته داسې واکونه ورکړل چې تر هغه وخته ته اوباما ادارې نه وو ورکړي. یعنې بیرته یې هغه وحشتونه راتازه کړل او زیات یې کړل. دا واکونه یو طرفه ورکړل. افغانستان د یو نظام خاوند ځان بولي، د یو حکومت خاوند ځان بولي، یو مستقل هیواد په دنیا کې داسې مشهور دی. خو امریکا دغه استقلالیت ته سوال لاندې راوست. همغې ورځې نه یې شروع وکړه په امریکایي پوځیانو دلته هوایي بمبارۍ او بې پیلوټه الوتکو بریدونه او د شپې چاپې او ټول شان. خپلو قماندانانو ته اول فرمان همدا و چې تاسو آزاد لاس لرئ. د هغوی هغه د سی آی ای راپورونه چې افشا شول، سی آی ای غوښتي و چې موږ مثلا په افغانستان کې په هر ځای کې چې خپل اهداف نښه کوئ چې بیخي یې کولی شئ، ټول ورکړل. د هغه نه وروسته قدم په قدم د جنوري په 22 د اګست په 22 دوی د افغانستان او منطقې لپاره نوې استراتیژي اعلان کړه. دغه استراتیژي د اعلان نه تمخ په افغانستان کې وحشتونه شروع، بمبارۍ زیاتې شوې. تاسو د هغو ورځې نه وګورئ
یعنی د اګست میاشتې نه را پدې خو میاشت په افغانستان کې د هوایي بمبارۍ شمیر زیات شوی ته دې پورې چې په کال کې 4300 حملې شوې 4300 حملې په هغه کې څومره بمونه استعمال شوي د خاوره څومره متضرره شوي څومره کلي پکې ړنګ شوي تاسو په خپل تصور کولای شئ. شفیق صاحب مهم بحث دا دی چې آیا دغه ظلم قساوت او دغه بیرحمي د جګړې ګټلو لپاره ده او که د نورو اهدافو لپاره ده؟ کېدای شي څوک دغه سي توجیه کی چې دغه رقم مخالفت شته ده تروریستان چې څه کوي دغه په مقابل کې همدغه سي بیرحمانه جګړې یا چلن ته ضرورت دی چې دغه جګړه وګټل شي، لیکن دا کوم بیرحمۍ نه چې کار اخیستل کیږي دا د جګړې ګټلو په خاطر دی او که څه نور اهداف لري اوس یې ولنډه دمه لرو د مینه وروسته په بحث کوو.